د میدان وردګ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې روان کال د ځینو مؤسسو په همکارۍ څه کم زر تنه نارینه او ښځینه کارکوونکو ته په مختلفو برخو کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ د کار زمینه برابره کړې. د کال د شروع نه تر نن ورځې پورې د ولایت او د ولسوالیو په سطحه باندې تقریبا څه کم زر نفر په مختلفو بخشو کې د کار زمینه ورته مساعده شوې. هغه کسان چې حرفوي زده کړې ترسره کړي او ورته د کار زمینه برابره شوې د یاد ریاست له دې اقدام خوښ دي او له دوی غوښتنه کوي چې یادې برخې ته پاملرنه نوره هم زیاته کړي. کار نه موږ ډېر خوشحاله یو پوه سوې او دغه موږ ته ډېره فایده رسولې هم د موږ په د لبنیاتو په حساب کې د شیدو د مستو د هر څه په سیستم باندې موږ سره پوه سولو او بالکل د موږ مثلا غوا که 10 لیټره شیدې کوله 12 15 لیټرو ته لاړله. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې هم همدغسې یو پروګرام ولري، همدغسې دغه کوم ملګري چې یا کوم ځوانان چې د وطن د زده کړې زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې له هغوی څخه د همدغه تعلیم په برخه کې استفاده ترې وکړي. بل لور مسؤلین وایي د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې کارکوونکو ته د حرفوي زده کړو ترڅنګ په مختلفو برخو کې د کاري زمینې برابرولو سروې روانه ده چې په کوم وخت کې به بشپړه او خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.